السلام علیکم. د پی ټی وی تازه خبرونو سره زه مالیاس کاکړ. پاکستان په ایران کې د مرګ پر سرمچارانو په عملیاتو کې د کلدم بی ال ای او بی ال اف پټ ځایونه په نقشه کړي دي. د ای اس پی آر وینا ده چې په عملیاتو کې ډرون، راکټ او نورې وسلې په کار اچول سوي دي. له لوی تاوان څخه د ژغورلو لپاره په بریدونو کې ډیره پاملرنه ترسره سوې ده. د ښاریانو خوندي پاتې کېدل د وسلوالو فوجانو ذمهداري جوړیږي. هغوی وویل چې د ولس په ملاتړ د دښمنانو ته د ماتې ورکولو پوره اراده لرو. د بهرنیو چارو د دفتر په پرنس کانفرنس کولو سره څرګنده کړې ده چې د هیواد د سلامتیا او قومي ګټو په لړ کې په هیڅ ډول جوړ جاړی ونه کړل سي او د هر ډول زیاتوب جواب په پوره توګه ورکول کیږي. هغوی وویل چې موږ له ایران سره د سوله ییزو د اړیکو غوښتونکي یو. عملیات د ایران په ضد نه بلکې د ترهګرانو په ضد د ایران له خوا د سمدلاسه کاروایي پر نه کولو باندې دغه ګام واخیستل سو. د ایران لخوا پر برید کولو او د پاکستان لخوا پر جوابي کاروایی کولو باندې ولس په خپل غبرګون کې څرګنده کړې ده چې ټول کام له پاک پوج سره وژه په وژه ولاړ دي و ایران ته د کلک جواب ورکولو په زړه پورې چاره ده. د امن او سلامتیا لپاره ضروري ده او پاکستان د بلوچ ترهګرانو په ضد د کاروایی کولو پوره حق لري چې د ایران لخوا ډیره کمزوري کاروایی وکړل سوه چې په هغه کې بې ګناه ماشومان وژل هېڅ مېړانه نه ده. د ټولټاکنو له رانږدې کېدلو سره په سیاسي چارو کې ګړندیتوب راغلی دی. سیاسي ډلې او آزاد امیدواران هم خپلې چارې ترسره کوي. کور په کور خبرتیا او ولسي غونډو او سیاسي ناستو له لارې خپل غږ رسول کیږي. د بېلابېلو ډلو تر مابین پر سیټانو باندې له یو بل سره د کومک او ملاتړ وعدې روانې دي. د پیپلز پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری، پریمار خان او د مسلم لیگ نون سینیر نائب صدره او چیف ارګنایزر مریم نواز شریف په خانیوال کې یوه ولسي غونډې ته وینا کوي. دلته په غیر قانوني توګه د اوسیدونکو افغانانو خپل هیواد ته د بیرته تګ لړۍ روانه ده او په دې لړ کې د 80 کورنیو په بر کې 603 نور افغانان خپل وطن ته ولاړل. له پاکستان څخه خپل هیواد ته د ستانه سو. ټول شمیر 4,999 ته رسیدلی دی. د نگران وزیر اعلی بلوچستان میر علي مردان ډومکی تر صدارت لاندې د سرحد سره نږدې سیمو په ملتیا په صوبه کې د امن و امان مجموعي صورتحال او د عام چوڼ دپاره ګامونه باندې د جاج غونډه وسوه. چیف سکریټري بلوچستان او اډیشنل چیف سکریټري داخله غونډې ته تفصیلي معلومات ورکړه. وزیر اعلی هدایت په ورکولو وویل چې امن د بحالي دپاره د اثر لرونکي کړنلارو جوړه کړل سي. په صوبه کې همنناکه صفا او بېطرفه چوڼ د نگران حکومت لومړۍ ترجیح ده. په دې هکله د پولیس او لویز د مرستې دپاره کویک ریسپانس فورس دې هم خپل اثر لرونکي کردار ادا کوي. وزیر اعلی وویل چې په بلوچستان کې د ولس د ځان او مال د ساتنې دپاره په لاس کې ټول وسیلې په کار راوستل کیږي. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق په ډیره لایار کې و ولسي غونډې ته د وینا پر مهال وویل که چیرې ولس په 8 فروری منډیټ راکړي نو په هیواد کې په د بشپړ اسلامي نظام نافذولو سره په مملکاتو باندې حمل درآمد وکړل سي. هغه وویل چې په مملکاتو کې د سعودي نظام او حیفي کلتور د خاتمې پر څنګ د یتیمانو او کونډو وډرګرانو په عدالتو کې د قرآن او سنت نظام او ځوانانو ته د عزت وړ روزګار ورکړه په باوري کړو. سراج الحق وویل چې په بلوچستان کې د رغلۍ د خاتمې او د ښه حکمراني کې هم د جماعت اسلامي امیر په ډیره لایار کې د الخدمت روغتون پرانسته هم وکړه. په جمهوریت کې د پاکستان پرمختګ او خوشحالي تړلې ده. بی او بی ان پی منګل په عام چوڼ کې د صوبې بلوچستان د ولس د ترقي او خوشحالي په منشور باندې په عام چوڼ کې برخه اخلي. دغه خیالاتو څرګندونه مخنی وفاقي وزیر او د بی ان پی منګل مرکزی مخور هغه حسن بلوچ د کوټي په پریس کلب کې د شمولیتي پروګرام پر مهال کوله. هغه وویل چې د بی ان پی منګل د مشر سردار اختر منګل په مشرۍ کې د صوبې د ټولو قومونو سیاسي جمهوري ګوند دی او هیله ده چې د صوبې ولسونه په خپل د سیمې له لارې په موږ باندې او تیر وخت کارګردګي په کتلو سره اعتماد وکړي او موږ په پارلیمنت کې د هغوی د حقونو ساتنه باوري کولو لپاره زیار باسو. پر دا مهال پښتو خبرونه پای ته ورسېدل او موږ ته راکړئ اجازه. د الله په امان.